ویل څه کې ویل څه غوا ما اخلمه ویل لکه انشاءالله پکې وایه ویل انشاءالله ته څه حاجت دی میله په دې کوزه کې ده او په جب باندې ګوتې ویل پنځري راته په جب کې پراته دي نو انشاءالله ته پکې څه حاجت دی نو چې میلې له لاړه په میله کې ټول غلی غوا چې کله راولي که نه د غوا دا غلام داسې چې شوده دې پیږي یو له کجوري ورکړي یو له چیني ورکړي خو 3 ورځې شوده کوي بیا یې نه کوي ټول غله راغونډ شوي نو چې کله هغه سړی په لاره راغی میلې نه سړی ویل چېرته تللی وي ویل انشاءالله میلې له ویل څرنګې ویل انشاءالله پیسې رانه ویل زه خدای دې غر کړه د انشاءالله وخت نه لاړې هغه وخت دې انشاءالله ولې نه ویله په پیسو باندې دې یقین و انشاءالله دې نه ویله چې غلو دې نه روپۍ والي نو اوس انشاءالله کې نه برای کرم عایشې بیبي په جرګه باندې څوک لاړه خوله نو ښځه جرګه کولی شي خو کومه ښځه نه هر ځان زنسته نه هر مرده خداوند انګوش یکسان نه کرده هره ښځه نه ښه ځینې ښځه خواسي کورونی او ځینې ښځه مریم بیبي په شان د اخلاقي ځینې ښځه خدیجة الکبرا او ځینې ښځه لکه د زرار خور زرار یو صحابي دی خالد بن ولید نوم اورېدلی خالد بن ولید فرمایي زه یو موقع لرالمه زه بساو شومه کفار رانه ګیره واچوله یو څوک دی سترګې کاره دي مخې پټ دی او په اس باندې سور دی زه چې کله ګیر شمه ما د کفارو نه خلاص کړي دی چې کله ګیر شي زه یې خلاص کړم مازدیګر چې جنګ ختم شو زه راتللمه هغه مجاهد پروت دی په اینو کې لطپت اسی پینو کی سور دے دا پینو کی سور دے نیزے پینو کی سر دا تورے پینو سر دا ما چی منن تا چوکی جواب رانکو بیم ویل منن تا چوکی جواب رانکو دریم پیرامی تو ویل زا خالد بن ولیدی ما جواب راکا چوکی ویل زا خولائی ما دا زرار خوری ما پاس باز ما تاکل پاس بانی سورش دا خو په کټ کې د ناستې نه ده چې کټ کې کېږي دا کټ چې چغارې کوي خدای پاکه څه بلا را باندې کېناستله نو ښځه خو هغه ښځه وه چې هغه خوله وه هغه د زرار خور وه وایي نو ته ولې څنګه رالي وایي چې کله ما له خبر راغی چې ورور دې ګیر دی زما غیرت زما اینې جوش وکړو او په اس باندې سوره شومه میدان جنګ له رالم